अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو د جرګې پروګرام سره یو بیا فرمان خان وزیر ګرانو مینوالو د هر علاقې شي یو داسې انډیویجوال وي چې هغه غواړي چې علاقې د پر ځای خدماتو کو خلکو ته هغه کارونه وکړي چې خلکو نه توقع لري. موږ اکثر خلک لکه زه د تحصیل سره خبرو کوم ډېره غریبه علاقه ده، ډېر غریب تحصیل ده، په دې شی ډېر زیات غربت هم ده، ډېر زیاتې محرومیانې هم دي، مسایل هم ډېر زیات دي. موږ د غټو خلکو که زه خبره وکړم د ایم پی ای ایم این ای طرف ته موږ ډېر زیات د خلکو توجه درومي چې ایم این ای ایم پی ای به راځي به د موږ ته دا مسایل حل کوي، خو داسې خلک هم شته دي چې وسایل هم نشته ورسره بیا هم د خلکو خدمت لري. دسمبر 2020 بلتیاتی انتخابات په خیبر پختونخوا کې اوسو، په هغې چې تحصیل سینورنګ خلکو هم ډېر په ګڼ تعداد برخه واخیسته. نړۍ چې زه خبره وکړم د موږ میلمه چې کوم د عبدالوحید خان بابر نیبرهوډ 2 ناظم ده، دوی هم ډېر په مینې سره او ډېر په شوق سره په دې الیکشن کې برخه واخیسته او دی بیا جوړ شو نیبرهوډ 2 ناظم. نو نن موږ سره دی پروګرام چې موجود دی، دی نه به نن ډېر زیاتې خبرې اترې کوو. راځو ناظم په طرف. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام فرمان صاحب، زه د تا ډېره شکریا ادا کوم د تاسو انجم ټي وي د تاسو ټیم چې تاسو ما ته موږ مو انوایټ کړلو او تاسو جی ډېره شکریا، ډېره مننه. وحید خان، لکه ما شروع چې خبره وکړه د موږ علاقه تحصیل سینورنګ د ډېرو زیاتو محرومیانو سره مخامخ ده، مسایل ډېر زیات دي، توقعات هم ډېر زیات دي چې څومره ایم این ای ایم پی ای راځي نو موږ د هغې نه توقعات دي چې دا ځل چې کوم کس راځي هغه به د دې موږ محرومیانې ختموي. تاسو د الیکشن چې برخه واخیسته په پیله ځل باندې نیبرهوډ 2 ناظم چې کوم دغه تاسو وټاکلی سو، دا شوق و که د محرومیانو ته تاسو هغه کړی و چې دا محرومیانې به زه لرې کوم؟ فرمان صاحب تاسو یقینا ډېر کښلې لکه ډېر کښله سوال مو وکړه. نو یقینا چې دا خو حدیث مبارک ته که نه چا چې د خپل وطن سره مینه نه وي که نه هغه ایمان نسته ده. نو چې څرنګه سړی د خپل کور خیال ساتي دغسې به د خپل بازار خیال ساتي، داسې به د خپل ملک خیال ساتي. نو په موږ باندې دا جی فرض چې چېرته موږ استوګنه یي که نه نو د هغې علاقې چې کومې مثال ښه کارونه کېږي موږ به هغه ښه کارونه چې دي هغه به اپریشیټ کوو، بل چې کوم ځای محرومیانې نو په هغې به غږېږو. تاسو جی دا کیسه وکړله چې لکه تاسو شوق وکړه، تاسو خدمت په جذبې سره. اول خو جی دا ده چې هر انسان ته الله پاک خپل خواهشات ورکړي دي او لکه ما خپله لکه خواهشات مې دا و شوق مې دا و چې زه لکه سیاسي مجلس باندې زه خلکو سره غږېږي او لکه دلته موږ ډېر کسان جی پاس کړي دي په بلدیات چې ما ته د 88 چې کوم الیکشن و په هغې چې موږ لکه مشر مو ډاکټر حاجي علي اکبر خان هغه اوس وفات ته الله دې وبخښي. نو هغې سپه چې اخیستې وله لکه موږ کورنۍ موږ فیملی چې کومه ده که نه هغه هغو سیاست سره لکه شوق ده. نو موږ جی شوق مو هم و او موږ ویله چې چارې هم وکړو او هغې نه بعده لکه دلته چې کوم کسان پاس سوي دي تېر ویرې له هغې نه مخکې ډېر کسان موږ په مخکې راغله ځکه چې موږ دلته نورنګ چې پیدا سلو و دغه نورنګ چې موجي کسان وکتل چې مخکې دا نورنګ الکا بنو سره وله نو موږ ته د باز محمد خاندو د طوله جان خاندو هغه وختونه ښه یادېږي، نصیر محمد خاندو ولاړله، هغې نه د کبیر خاندو، مولانا احمد جان مولوي صاحب، مولانا محمد رفیق صاحب دو دلته ډېر کسان دلته راغلي دي، ډېر کسان مړه دي الله دې وبخښي. نو د نورنګ یو داسې ښار ده، داسې یو وطن ده، ګلي ګلزار وطن ده چې ما مخکې په دې غږېدلی چې د نورنګ ته د موږ اکابرین چې دي د موږ مشرانو دغې ته دعاګانې غوښتې دي. مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمت الله علیه چې دلته نورنګ چې جلسه کړې وله نورنګ خلکو ډېر د دوی استقبال کړو، د دوی کرام یې کړو، د قدر یې کړو. نو ده د نورنګ ته او د نورنګ اوسېدونکو خلکو ته د چوره مضافات چې دي ده دا دعا ورته غوښتې وي چې الله پاکه ته دا خلک ګلي ګلزار کې نورنګ شاد و آباد لرې. نو نورنګ خو ډېر کښله وطن د جنوبي اضلاع چې
ډیر تیزترین ښار ده ماشاءالله. نو تاسو به د اوس الیکشن چې به مو کتلي چې څرنګه مثال 2 MPA جوړ کړل لکه مروت نه PTI او یو MNA جوړ کړ او نورنګ څرنګه شمس نورنګ لکه عزیز الله خان معیار منتخب کړ. نورنګ خلک خو همیشه د پاره لکه ډیر خوشاله خلک ته د چا په درو باندې نه شورېږي. خپل سبا مل لاړ سي چوک رشکې چلای مزدورو پسې وزي چوک ټټکای چلای چوک مستری د چوک الکتریشن ده. نو بیګمل ته په چیګو سترګو خپل کور ته درومي. زه د یو خلکو نازم یم، زه د غریبو خلکو نازم یم. دغه خلکو ما سره مینا کړې ده او د دغه غریبانو خلکو د پاره به زه د نورنګ خلک شې دي دا د ما د زړه سړوالی ده، د سترګو سړوالی مې ده. ځکه پاس یم او که زه فیل یم، زه خو به خدمت کوم. ما خپلو بچیو ته وصیت نصیحت کړه د چا به د نورنګ خلکو خدمت کوي. وحید خان چې کله الیکشن د یو نام داسې دی چې کله انتخاباتو ذکر وسي بیا د انتخاباتو سره د عوام چې کوم دا ډېر زیات تړلی دي ځکه چې عام خلک چې کوم دا یو ممبر به الیکټ کوي، یو MPA به الیکټ کوي یا یو MNA به الیکټ کوي. بیا چې کله د بلدیاتو انتخاباتو خبره وشي بیا لکه تاسو چې کوم د نیبرهوډ 2 ناظم جوړ سو نو چې کله الیکشن راغی نو د علاقې خلکو سره مینه هم ډېره زیاته سي چې یو کس ته په دروازې باندې درې چې ته کنوینسینګ ورته کوې هغه نه چې کوم د اوټ غواړې خلکو مینه څومره درکړه په دې الیکشن سے تاسو ته بیا؟ فرمان صاحب اتائی چې آپ نے میری منہ کی بات چھین لی کا نا دا خو د داسې یو بهترینه خبر دی وکړله چې لکه انسان ته خوښیانې څو ځای میلاویږي زندگی چې لکه دا غټه خوښي چې انسان خوشاله واده وکړي، خوشالي رښتیا وسي. دویمه دا چې د بچي وسي. درېیمه دا چې لکه اوس دا یو الیکشن ته ولاړ دا او دا منتخب کېږي. زه په د درې واړو خوښیو چې ټولو نه غټه خوښي دا ګڼه چې زه نورنګ خلکو ما سره کومه مینه وکړله. ما د 19 دسمبر ورځ هغه شپه ما نه ویرېږي چې دغو خلکو ما سره د نورنګ خلکو کومه مینه کړې وله. دې چې داسې کسان وله داسې چې هغه په علاقې باندې نه وله، ملک نه بار وله، چوک مثال سیټي نه بار وله، هغه کسان راغلي وله. دې چې داسې بیمارې ښځې وې چې سبا مل نه ونشه تر ماښامه ماخوستنه پورې په چوکاټ ولاړې وې، د زړه بیمارې وې. خو لکه ما سره یې مینه کړې ده، ما سره داسې الفاظ نسته چې زه د دو څرنګې شکریا ادا کړم. خو زه د نورنګ خلک چې دي زه خپل وجود ګڼه، خپل جان یې ګڼه، خپل وینه خپل هډوکی ګڼه. دو چې په ما باندې څرنګې خدمت یې شپې او ورځې چې که موږ وس راسي که نه مو راسي، که مالي وس مو نه راسي جاني به انشاءالله دو سره موږ هر نمونه ملاتړ کوو او دو خدمت به کوو. زه د نورنګ خلکو ډېره شکریا ادا کوم چې دو ما غوندې غریب سړی پاس کړي. وحید خان د سره نورنګ چې کومه تحصیل دا ډېر زیات محرومه سمه هم ده، د هر طرف نه خدمات ته هم د خلکو کم ځي ورته. لکه موږ د خپلو منتخبو اسمبلی اراکینو خبرو کوو، MNA د MPA خبرو کوو، هر دوش چې کوم ده دی نظر انداز سوی ده. تاسو چې کوم نیبرهوډ 2 ده په دې چې خو به الریډي چې کوم د محرومیان د خلکو وي، کارونه به وي، مسایل به وي. دا به ماته تفصیلا ووایي چې تاسو په علاقې کې کوم مسایل دي او څومره ګلۍ پکې موجود دي، ځکه چې ګلۍ ډېرې وي نو الریډي مسایل به هم ډېر زیات وي. بیا فرمان صاحب د انجم TV په وساطت سره د تاسو ټیم په وساطت سره چې د تاسو کوم مثال زمور بلنای زه یقینا خبره ده چې په نورنګ باندې ته ډېر میان سړی، زه بچپن نه تا جي ګوره، نورنګ تا ته ډېره مزه درکوي، نورنګ سره د مینه ده، لګاو دی ده. د نورنګ ډېرې مسالې دي چې د موږ نیبرهوډ چې کوم ده چې د ټانچي آباد نه ونشه تر غفار ګلۍ پورې ګڼې که نه، دا دی چې تقریبا څه ما ګڼلې دي 60 ګلۍ دي پکې. دی چې داسې ګلۍ دي چې هغه ډېر ټیم پورې جوړې سوی نه دي. لکه د انسان په هغې باندې تلګ راتلګ ډېر مشکل ده، بیا که بیمار تر جوړ سو بیا ډېرې مسالې دي. داسې پیپلاینونه دي او دی چې جي 10 ګلۍ چې کومې دي هغه ما خپله الحمدلله چې کوم له طرف نه زه یو آزاد منبر وله د ما نشان ګمله وه.
نو دې چې ما خپل چې کوم سړی تراپی کوم شاعر کنج کوای سي ما لس غلې الحمدلله جوړ کړلې چې از تا ته په نام شوای سه محله نه تو خیل سجیل سټریټ الاداد زرګر غلې ایوب منبر غلې د ګل مرجان زرګر غلې په ممتل آباد چې فقیر استاجي غلې په ککی روډ باندې د میډل سکول مخته چې کومه غلې دا عمر نواز ډاکټر سره چې د کومه در مخېلو کلی په لار غډه سوي د کانکریټو سیپیک لارې مې جوړې کړې دي الحمدلله پټانشي آباد چې الفلا جمعات نون چتر عامر بکری شفیق الیاس تو کور پورې لکه دا کانکریټو لارې ما الحمدلله په کروڑاو روپیو دا منصوبې مې راوړې دي د انورات خاندونه دا لارې مې جوړې کړې دي خدا تقریبا 10 غلې دي داسې ډېرې غلې دي چې هغه پاتې دي خو موږ ته چې کله نه دا 19 دسمبر باندې موږ لکه الیکشن و موږ پاسلو یګه ورځ نه ونچا تر نن ورځې پورې لکه موږ ته جی فاندونه نسل ریلیز په یک ټیم د محمود خان د پی ټی آی ول وزیر الله 4 سال لکه یک وزیر الله توپ کړه دا بیا یګه نه بعد نگران په چراغ بیا اوس دا یو کال پورا کیږي علي امین خان دا خو لکه پاکستان جوړ سوا دا د بلدیاتو سره دومره ظلم چیرې نه ده سوا لکه دا څومره کسان چې د کوم د بلدیاتي الیکشن ته چې غریبان ولاړل او یقینا خبره ده چې دغه د خلکو مینا سره کړي د خلک کارونه ونه غواړي او چې د سره پیسې نه د سره فاندونه د تنه ریلیز کړي دای بچاته پرشر پمپ چیرې وي دای با غلې چرانګي وي دای با پیپلاین چرانګي واچي دای با سلیټ چرانګي واچي نو چې دته پیسې راتلې نو د بکار کاو تیر ویری چې کوم چې موږ کوم ملګری مو دوستان مو پاسیول یو کارونه کړیول الته به دوته لکه 1,87,000 روپۍ سالانه یو فاند به وتراته نو 4 سالي یک ټیم چې دوره ډیره مهنګای نه ولا نو خپل علاقو چې خپل لارې کړیول دا ویری خو جی مېر صاحب دا کته ورسه خو یک تا فاند نه درې لسوا چارمن ته نه درې لسوا ممبر ته نه درې لسوا یوت تا کسان تا شزینا تا اقلیت تا نو محرومیان دي څومره اړتلونه جی وسله چوره چلوسان وسله د خپل حق ته پاره نو دا موږ 3.5-4 سال ته دا موږ ولر سره سیږي او مشتجی لکه 1 روپۍ نه دا ملاو سوی موږ خو صوبایي حکومت نه دا ریکوست کو دا درخواست کو چې دا خلک چې دی عمران خان بدا یو ټکای کو چې لکه لاندې لیول کراس روټ لیول پورې لکه دا کوم کسان چې دی چې دا مردا کوم عوامي مسایل دي لوکل سطح باندې چې دا کارونه لکه موږ وکړو نو کسان خو پاس لږی ډیر غټ ټیم په شي تیر سه خو لکه موږ ته کسان لارې شي راشي چرنګي جی دا کار مې ده دا کار مې ده او موږ په چهره باندې مایوسی نه علاوه دا بل څه نه ویني فرمان صاحب کشیره د موږ فاندونه راغلی ولا نو موږ به ان شاء الله د خپل چې د کومه لارې دي کومه محرومیان دي دا کارونه به مو په کړی و او زه خپل لکه دې ته جنو ولاړ چې زه دا فاندونه وایم دا د ما د بچیو کفن سي چې که زه دې پاره ولاړم چې زه خپل جان پسې جوړ ک زه دې پاره ولاړم چې د مان اوران خوشاله سي ګلي ګلزار سي چې ګلستان سي د مان اوران د خوښ مند زر وطن او چې کوم کارونه مې کړی دي یا کما خلک فعلای دي نه بزیات کار وتا کا پسای مې ان شاء الله او خدمتي سړای خدمت پکاو الله په فضل ویسے اب تاسو د فند ذکر وکړو د صوبایي ګورنمنت طرف نه تاسو ته بالکل د فند سے اجرا نسته دا تقریبا 4 سال تاسو پوره کیږي او سره سره تقریبا یو روپۍ به هم بلدیاتي څومره نمائندګان دي هغه ته یو طرف ته یو ته هم چې کوم نه ملو سوی تقریبا 4 سالو شو فند نسته دا بیا د فند نه په وجه باندې تاسو چې کوم تحصیل چیرمن د عزالله صاحب هغه سره څنګه کوارډینیشن دا یا هغه کتا سرکشینی نو هغه مطلب څه مطالبه لري څه خبره لري ځکه چې اوس فند نه ریلیز شوی
بیا خامخا محرومیانې زیاتې شوي دي، خلکو مطالبې هم زیاتې سي او خلکو ګیلې هم زیاتې سي. تاسو خو ناظم یې بیا تحصیل چیرمن که خبره زه وکړو نو هغه خو الریډي بلش کې تاسو نه زیات شو، هغه باندې بوج ډېر زیات شو، د خلکو مسایل هم ډېر زیات شو، د خلکو ګیلې هم ډېرې زیاتې شوې. تاسو چې کله خپل میر سره چې کله کښېنو نو مطلب تاسو څه محسوسوو، څه خبرې کېږي او بیا څه منصوبې جوړول پکار دي د علاقې دپاره ځکه چې اوس فنډ شته نه، ټایم تیر شو او خلکو مسایل هم ډېر زیات دي. عزیز الله خان موږ سره سکول چې هم و، موږ سره مارکیټ چې هم و. عزیز الله موږ د بچپن یار ده، مخلص سړی ده، زه یې پېژنم جي. عزیز الله خان ته خو تر نن تاریخه پورې فنډ نه ده میلاو سوی، چې موږ ته نه ده میلاو، خو ده ته نه ده میلاو. ټولې صوبې چې هر ممبر، هر ناظم، هر چارمین، هر میر ته نه ده میلاو سوی که نه. خو عزیز الله خان چې یو ما به د سره الله کې اختلافي سیاسي، خو څه صفتونه چې ستا دي پکې، لکه صفات دا ده پکې چې لکه د عیدانو په ورځو چې دای کوم جناور للی هغې نه بعده دا یې دا کونډو رونډو ته مثال دا کومې کمرې ممرې جوړوي، چېرته په دا کلو چې دا بورونه یې وینو، دا رشنې وینو. خو لکه د غریب یو هغه دا ان جي او نه کوي، د خپل یو ریسورس دی، هغه د یو خپل لکه تکړه توب ده. خو ده ته لکه فنډ نه ده میلاو سوی. الان کې موږ جي کارونه ونه غوښتي دي، خو کار خو به دی موږ ته پاسته کوي چې ده سره فنډ وي. چې ده سره جي فنډ نه وي دی به موږ ته کومې نه کار کوي. عزیز الله خان نورنګ خلکو پاس کړه ده، 13 ویری پاس کړه او 10 ویری پاس کړه ده. نورنګ خلکو د باندې ډېره مینه کړې ده. نو ما چې تاسو ته وویله چې صفتونه دي پکې، خو لکه ما به اختلاف هم یو سره. ما ده ته مې ویلي ول چې د په ممتل آباد چې راشن تقسیماو، ما ورته ویل عزیز الله خانه لکه د درمخیلو، د ټانچي آباد، د ککی روډ، د سکول ګلی، نتوخیلو ګلی، ګلباز ګلی ته ورکوه. کلو چې چاته راشنې ورکه، کلو خلکو ته ووټ درکړه ده. خو نورنګ هم یوه سیټي ده چې چا پسې روغ سي نو یقینا چې به یې خلکو ګټلي. نورنګ خلکو تا باندې مینه کړې ده، تا سره محبت کړی ده، تا سره پیار کړی ده. ته په ټولو پولینګانو ګټلی، نو تا دا بهانې دا کیسې به دې نه چلېږي. ته به دلته موجود یې، ته به د نورنګ خلکو خدمت کوې. آیا لکه ته الیکشن ته ودرېدلې، تا د نورنګ خلکو نه ووټ واخیست، دې په بدل چې تا نورنګ خلکو ته څه شی ورکړه. نو خلک که تا ته فنډ میلاویږي که نه میلاویږي، د تا موجودګي ضروري، د تا موجودګي غواړي چې ته په هر غم شدي چې موجود یې. لکه ما مخکې یو پروګرام چې مې دا مایلس کړی چې ته د سیاسي چې کومې حجرې دا آباد یې، دا که ته دراني صاحب ول حجرې ته لاړلې، تره زامنې، ترې زامنې دا کسان ناست دي. داسې که ته بې کبیر خان دول ته لاړلې لکې چې هغه کسان ناست دي. داسې که ته پنجاب ته لاړلې، که به ته شیرپاو دول ته لاړلې، که داسې ته پرویز خټک حلقې ته لاړلې، نو تا ته به هلته چای میلاویږي، تا خبر به اورېدلی سي، تا کار به کېږي. نو عزیز الله خان دلته به ته، طارق سعید خان، شیر افضل خان، تاسو به دلته موجود یو چې ما چاري چې ته نه میلاویږې، نو د خلک په چا ته وردرومي چې ته په موبایل نه میلاویږې، به د خلک تا سره رابطه څرنګې کوي. پرون خو چې ته وټو ته ولاړلې، شپې په 2-3 بجې به په دغو ګلیو چې ښورېدلې. نن د سړی چې په ورځې په 2-3 بجې نه میندی، خو یخته خو به ګیله ورځي. نو ظاهري خبر ده چې د کوم کارونه چې ده کړي دي، لکه زرنجې کسانو ته ورکړي دي، رشکې ورکړي دي، نو دا ډېرو خلکو خوښې کړي دي. دو یو راوله یې چې ده 600 کسانو ته راشن ورکړو، لکه ډېر خوشله امپریشن یې اچولو، ځکه چې غریبان خلک یې مهنګایي دور د چا وس نه رسېږي. نو یې ته چې څه شی میلاو سي، بېګا ملته چې دوره د مثال د ګای مګای ترکاري په برابره سي، دا ښې خبرې دي. خو لکه خلک وتای چې تیرې آگے
आसमा और भी है. وای ته دا خو تاسو ورکه غونډي وګیلا هم مخه تراغله چې میر صاحب نه تاسو ګیلا وکړه چې را دای په خپل افیس شي یا په خپل بیٹک شي یا په خپل چوک شي چې کوم دا موجود نه وي. لکه تاسو دا خبر ورکړه چې خلکو مسلې ډېرې زیاتې دي، عام خلکو ډېرې غټې مسلې وي چې کله خپل ممبر ته ورشي، ایم پی ای ته ورسي، ایم ان ای ته ورسي، بیا د مور پلار غونډې غني بیلش کې ډډګرن ورته پیدا سي. شاجي دا خو د میر خبره سو. بیا د موږ دوا غټ صوبایي او د قومي اسمبلی کا خبرو کو طارق سعید خان او شیر افضل مروت صاحب ما چې څومره الیکشن وایي صاحب لیدلی دي، دومره مینه د خلکو ما چیرته نه ده لیدلې که د تیر الیکشن چې صوبایي او د قومي الیکشن زه خبره کوم په دې شی د طارق سعید صاحب سره او شیر افضل صاحب سره خلکو چې څومره مینه وکړه بې انتها د زړه نه خلکو به خپل د فرست ټایم ما دا په هسټري کې دا کتلی دي چې دلته خو د انتخابي نشان یو مسله جوړه شوې وه په تیر الیکشن کې، نو خلکو عام خلکو به د خپل امیدوار په انتخابي نشان پسې به ګرځېدل چې ما د طارق سعید صاحب کوم نشان ده انتخابي او د شیر افضل صاحب کوم انتخابي نشان ده. نو دا پیله ځل ما په الیکشن کې وکتل چې خلکو دومره زیاته مینه ورسره کوله. یو کال پوره شو، ټیک ده، یو کال وشو، ایم پی ای صاحب چې کوم دا پته نشته چېرته به وي او ایم ان ای صاحب چې کوم دا شیر افضل صاحب پته نشته چېرته به وي. د موږ تحصیل نورنګ مسایل هغسې دي چې مخشیس وو، موږ هغسې تیاری شوي یو، موږ ته هغه د اوبو مسایل دي، هغه د رډو مسایل دي. څه کول پکار دي وحید صاحب؟ فرمان صاحب ډېره خوشلې کیسه دی وکړله چې د کوم الیکشن 8 فروری 2023 چې کومو خلکو دو سره مینه وکړله، کومو ورکرو، کومو کارکونانو، کومو حمایتیانو، لکه د موږ 109 پولینګانو چې 106 پولینګان لکه پی ټی آی وګټل. اوس ته نه په قرباني چوک څرنګه وکي چې نه تا پیسې ولګېدلې، نه ته موږ ته ودرېدلې، نه تا موږ نه ووټ وغوښته، ایم ان ای او ایم پی ای او تا ته بکسې ډاکېسلې. دا خو عمران خان و، عمران خاني په وجې تاسو ته دا شای میلاو سه. فرمان صاحب که ته درېدلی وې د 40,000 ووټ تا اخیسته، که زه درېدلی وم ما دغسې اخیسته. نو طارق سعید خان نه دا ګیله چې پرویز خټک ده راوستاو، ما نورنګ دپاره د کوم کار ونه واخیست. یګه نه بعده هغه 5 سال تیر سله د محمود خان والا 4 سال چې وله چې د کوم بیوټیفیکیشن فنډونه د ته راغله، د بخملو چې کوټ کشمیر چې چیرته بیا روډونه کړي، ډېره ښه خبر ده. موږ چې د کوم کلي دي دا موږ سره تړلي دي، دلته چې د کوم کامونه پراته دي دا غوڼ موږ زوی ورونه دي. نو یقینا خبره ده چې یغو ته د ها کارونه کېږي، کلو ته د کارونه کېږي، خو د ایمان او رنګ چې کومه مینه تاسو سره وکړله دا ما یاد دي. نلی چاک شي شیر افضل خان ته 1280 لیډ ورکړاو. نو دې نه پاس خو نه تاسو راغلی یو، نه موږ نه تاسو ووټ غوښته ده او تاسو ته موږ غوڼ پولینګان ګټلی دي، تاسو سره موږ مینه کړې ده. زه چې خپله بلدیه ته چې پاس نه دا خو وړوکې ممبرګي ده، زه په یوه کور په یوه بنده شورېدلم په جوماتو چې زه چې څه وایم ما د نورنګ خلکو شکریا ادا کړې ده. اوس که ما نه فنډونه نسته دي خو زه نورنګ چې موجود یم ورته ما خلک ویني، ګبرو چې مې ویني، بیلچې مې اخیستی، ټیم مې ځان سره روان کړی، که چاته د وینې ضرورت یې سره زه روان یم. که دلته سونامي یا طوفان چې کوم تېر سوی چې دلته هغه 10 کسان مړوله او یګې چې تقریبا 60 زخمیان وله. د دراني صاحب زوی چې په ایښ ټایم دا ډیپټي سپیکر و، ایښ ته ما ټلیفون کړه، نوره کسانو به ورته ویلي، خوا مې وغوښته دلته مړو ته 10 لکه روپۍ ورکړې. یګه نه بعده چې د چوره بیمارانو له دغو ته چاته 5 لک چې څوک وړه زخمیان له یګو ته 50,000 روپۍ. نو د تا صوبایي حکومت ته درېمبیري تاسو باندې خلکو لکه مینه کړې ده صوبې، نو تاسو نه خو خلکو ګیلې حق جوړېږي. طارق سعید خان محمود خان په ټیم باندې تا د نورنګ 96 ګلیو سروې کړې وله، هلته د مستشارې نه وکړې،
اوس یو کال پوره کېږي دلته په یوې پتې خېچې ناستلې ودې ویله چې په ککي روډ څلورو میاشتو چې زه چار شوري کوم اوس خو کال تېر څه ککي روډ چا جوړ که دا ټول نورنګ هوا ده څه شی پکې وسله کار دې نرته وکړه داسې نور ډېرو خلکو داسې وعدې منې تسې کیسې کړې ولې خو بیا څه وکړي یا ځان ته دوکه ورکړي بیا ووټ بینک یې چسي دا نورنګ خلکو سره طارق سعید خان مینه وکړه نورنګ خلکو ته بیا رادرومه په چیګو سترګو ته رادرومه خو د نورنګ چې کومې محرومیانې دي ککي روډ ده د موږ جنازګاه ده حمیدالله منډاڼ ته د الله پاک جنت الفردوس چې الله مقام ورکړي دا یې دوه ویرې منبر پاتې سوی موږ ملګری ډېر غریبګاه یو خو په ډیري قبرستان باندې یې خندا کړو وای بیا د جمعیت ملګري ول ابراهیم ادهامي صاحب د ولایي خو کوشش وکړه ګیټونه وراشول چاردیواري یې پرواله اوس د هغې یو چت پاتې ده او هغې یو بور پاتې ده چې دا څومره خلک رادرومي چې اودسونه پکوي نو غریبان خپله په بیړې باندې کومو وطنو ته مړي ته روانې یار دوستې خپلې نو موږ دا محرومي هم ده د جنازګاه چې کله لاړ سې لاچۍ ته هلته به تو ووینې داسې هغه پله سره قبرستان د قبرستان سره جنازګاه ده په ګرمي چې په باران چې په جړوی چې لکه مړي ته لا د مړي ول چې د کوم کسان د خلک جنازې ولي دغه ته تکلیف نه وي لمر دی وجې د باران دی وجې تکلیف نه وي نورنګ 5-6 لاک آبادي ده د موږ جنازګاه ته جي تاسو وګورو لکه نه د زمي ده نه د اوړي ده طارق سعید خان د نورنګ خلکو دا ډېره غټه دا خو تو حکومت دا خو تو موږ ته جیکه وایسې دا خو تو پېښور چې پروت تا نه موږ ته سترین ټرین خو نه غواړو ته ما ته آیل ریفاینري خو نه راوړې ته ما ته ایرپورټونه خو نه جوړه ته ما ته ټیکسټایل انډسټري خو نه جوړه خو ما د ګلۍ و د ټوټۍ خبره مې ده د پیپلاین خبره مې ده د لار جوړولو خبره مې ده په یو کال چې خو جی موږ ونه لیدلې کارونه خو شاته خبر ده خو ګیلې منې ده خو اوس نه لا نسو کولی خو ریکویسټ کوای سو چې موږ ته دا کارونه دی وکړي که به دې ونه که به چې د تا سره مقابلې چې کوم کسان ولاړل څرنګې بورې ته را شکست یې وخوړه به د دغه شی عبرتناک شکست دی وایي صاحب لکه تحصیل څېړنه چې مسایل ډېر زیات دي یو خو د ډرینیج سیستم ده د موږ اوبو سیستم هغه وختینه سیستم ده اوبو مسایل اکثر دي د ډرینیج والا بله خبره ده پایپ لاین تاسو خبره کوي پایپ لاین هم د کورو والا سره ګډ وډ ده بیماریان ډېر زیاتې پیلو کېږي روانې دي بله خبره د بجلی اورال پاکستان مسله ده هاسپټل چې کوم د موږ کې سہولیاتو کمی دي پلی ګراوند کمی دي په نورنګ شي داسې نور ډېر زیات مسایل دي چې هغه به تاسو ماته پر لاس کوو هایلایټ کوو څه کول پکار دي صوبایي ګورنمنټ ته یا تاسو داسې څه خواهشات شته چې داسې مطلب اوسي داسې کارونه اوسي چې لکه عام خلکو ته تاسو مینه ډېره زیاته لرو تاسو غواړو چې زه عام خلکو ته څه سہولیات ورسوم څه کول پکار دي خبرې ډېرې دي مسایل ډېر دي او حل کولی نسته امید نسته هغه پی ټي آی چې یوه نه راوله که نه امید کې آخري کیرن خو زه چې د کوم غېړو کې داسې چې د پی ټي آی ورکرانو ته مثال دا کیسه زور ورکوي خو نه اول مې وطن ده بیا مې نورنګ ده دا مسلې مې دي چې دا مسلې ما ته زه آزاد حیثیت باندې پاس شوی زه به کارونه پی ټي آی نه جی یو آی نه جماعت اسلامي نه زه به تر ټولو نه کارونه راخلم نن ګیله که جوړېږي پی ټي آی نه جوړېږي ځکه چې د موږ چې کومې مسلې دي چې ته اسلام آباد نه روانې او ته خوب نه چیک سې به تو ووایې چې زه لکي مروت ته انټرسلم کې پي کې ته ځکه چې ته به هلته غریبان خلک وینې بیلچې به اخیستې د ما دغه هم ډېره یو د درتنګ روډ چې کوم د تر لکي پورې دا د موږ ته طارق سعید خان جوهر خان شیر افضل خان دا زه لکه د لکي مروت په لکونو آبادي ده دا د زه یو ټولو له طرف نه دا زه تاسو نه بیک غواړم
چې موږ ته دا روډ جوړ کو. دومره د موږ مسله د منجیوالې نه تر هسپتال روډ چې کوم د جي دغه محرومي مو ده. درېیمه دغه د جي چې لکه موږ داسې ګنډي چوک ته درومو، بیا منجیوالې ته درومو، بیا ټول پلازې ته جو، بیا کورمې پله ته رسېږو، بیا ورې مچنخېلو ته رسېږو. دا چې په پریټ باندې جي وځې او په د کورمې باندې یو پل موږ ته وتاړه سي، موږ به تقریبا 1.5-2 غنټې ټایم به مو بچت سي، ځکه چې دا آلریډي ورې لینک روډ ته وروتله ده. بس خواهش مو ده، زړه مو دا غواړي، ارمان مو دغه ده چې دا موږ ته دا یو پل جوړ سي. بله خبر جي دا ده چې ریاض خان چې د کوم د ککی د دغه ایریا چې کوم MP صاحب و، ریاض پارک بډا پارک باندې هم مشهور ده. دا MP مینه پته سوا ده، خو لکه خلک په ایده دینه چې دغ پارک ته درومي، بچی بیایي، یار دوست سره درومي، پکنیک ته درومي. چیرې چې ریاض پارک ته جو، ریاض خان ورور چې کوم د نیاز خان ما کتله ده، هغه غریب خپله لګیاو د ګانډېرو د منپلو دا پټکې یې ټولول او شاپر ته ډسبینانو ته اچول. نو دو ویل چې د خلکو چې به یو تبدیلی، یو سوچ، یو اویرنس په بچ راشي، هغه کیسه وله چې به خلکو هغه چې کوم ګندونه جوړ کړي ول، نو یو هم شاپرې راواخیستلې او هغه ګندونه هغه شاپرو ته ورچول چې دا خو موږ غلطه کوو چې دو موږ ته پارک جوړ ده، دو موږ نه ټیکټ نه پاخلي. ما ته خوند راکوي چې زه بانو چې فضل قدر شهید پارک ته لاړ سم، ما ته خوند راکوي چې زه بانو چې سورانوی پارک ته لاړ سم، ما ته خوند راکوي چې زه بډا پارک ریاض پارک ته لاړ سم. خو په لکي مروت چې به ما ته یو پارک نه روښی چې څوک ووایي چې دا پارک چې دا کبیر خان جوړ کړی ده، دا پارک چې دا معین خان جوړ کړی ده. حالانکې دا دو الله پاک ډېر څه ورکړي دي، سیاسي اثر و رسوخ ښایسته ده. او څومره مزه به یې کوله چې زه د انور سیف الله پارک ته دروم، زه د ظفر الله خان پارک ته دروم. نو موږ بچیو دپاره موږ خو داسې خوښي نه ولیدله، خو د موږ چې د کوم دور ده، د جدید دور، ځکه چې خلکو لاړل مریخ ته ورسېدل، وایي چې خلکو غرو چې ټنلې وباسلې، دریاب چې وټلې جوړې کړې، غرو سرونه یې وار کړه. و هغه زه پارک و د لارې و د ټوټۍ ګیلې کوم د نلۍ. نو زه پی ټی آی حکومت نه، شیر افضل خان نه، طارق سعید خان نه، جوهر خان نه، چې دا چا کومې حلقې دي، نو موږ دونه دا ریکویسټ کوو، دا خواست کوو چې موږ ته دا کومې چارې چې ماته ته وښولې. یو د تاسو یوه بله کیسه وکړه د ډرین وال 1992 چې د ما تره زوی کېږي تجلي خان صاحب چې هغه ټیکېدار و، یک دا ډرینیج سیسټم یې جوړ کړی، خو په یک ټایم نه تر اوسه پورې لږه 30 سال یې ووتل، هلته یې کار کاوه. اوس خو خلک زیات سله، بدي زیاته سله، بلډینګان زیات سله، رش مسایل زیات سله. نو طارق سعید خان دا PC1 تا غوښتاو د منور خان صاحب نه، منور خان صاحب دو په دې باندې PC1 جوړ کړی ده. نو زه به دا ته ووایم چې که ته جوړوای نه سې دا نوی ډرین چې د کوم دا ورته صفا کا، دغه مطالبه مو ده. بل د نورنګ چې د کومې اوبه چې دي د موږ کوم پیپلاینونه چې دي دا ډېر خراب دي، نو دا خلک بیماران سله، دې نه تور زیړه اخلي، دې نه نوره بیماریانې اخلي. نو په د ګلیو چې دلته په د ممتل آباد چې ډېرو ګلیو چې تکلیف ته د پیپلاین عزیز الله خان، طارق سعید خان دا موږ ته پیپلاینونه واچاو، موږ ته الحمدلله ټوبیلونه سته دي، خو چې چېرته محرومیانې دي هلته تاسو کارونه کړي دي کوئ. خو نورنګ هم د مسایلو یو انبار ده، موږ ته نوي فرش پاس کوم پیپلاینونه چې د موږ په نایبرهوډ چې دي، د ټنچي آباد چې محلې دي، په ککی روډ چې دي، په سکول ګلۍ چې دي، ګلباز ګلۍ چې دي، ممتل آباد چې دي، ډیری کلي چې دي، کوټ ککی جان چې دي، موږ ته د موږ نورنګ خلکو ته داسې فرش پیپونه جي واچو.
دا نورنګ خلک په تاسو ته دعاګانې کوي. وحید خان دا مریمیانې چې کوم دي دا خو موږ ډېر وخت نه چې کوم دا ګورو او موږ سره مخامخ دي د ټولې خبرې امید لرو چې طارق سعید صاحب سو شیر افضل صاحب سو جوهر صاحب سو یا د موږ تحصیل چیرمین صاحب سو عزیز صاحب امید باندې دنیا چې کومه د ولاړه د هوپ سسټینز لایف نو امید مو دغه ده چې ان شاء الله مخته چې کومه روان ده کیدای شي د موږ د نورنګ خلک تحصیل خلک چې کوم د دې محرومیان چې کوم د خلاصي او بیا تاسو غوندې چې کوم اکټیویست مخته روان دي امید دی چې دا به هم یو مستقبل شي یو د کومې خلا پاتې دي دا به چې کوم دا پور کوي. تاسو ډېره زیاته مننه کوو تاسو راغلو انجم ټي وي ته وخت راکوئ. داسې رنګ کې مړ شه چې وطن در پسې وجاړي خپل خو به دې جاړي چې دشمن در پسې وجاړي او رنګ که تصویر افګاره وینې د زړګي ورکا رنګ که تصویر افګاره وینې د زړګي ورکا ته چې کله نه چې بیا فن در پسې وجاړي. زه د تا انجم ټي وي د تاسو ټیم فرمان صاحب د تا زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټایم راکړه او موږ ته مو موقع راکړله. انشاءالله موږ به د تاسو خدمت کوو او زه د تاسو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه ډېره شکریا. تاسو ډېره زیاته مننه.